پسترګو نه د دومره غټ ګاډی نه اشارې پړه قومه ارن د توام ارن نه اوري. خان جی غلطي خو ستاسو وه په دې دونه وړوکي روډ باندې څوک دونه سپیډ نه کوي. نه د سپیډ خبره نه ده خو تاسو غریب خلک قصدن مدن د ګاډي مخې ته راشئ چې د انسان باندې ځان تاوان کما او پیسې تې والو. وګوره ګاډی دې راله ټول خراب کړی دی د ګاډي دې راله رنګ هم بولی دی. خان جی د انسان قیمت څوک په روپو نشي پوره کولی او زه څه وسپنه خو نه یم چې ستاسو د ګاډي نه مې رنګ بوته. په ډېرو خبرو نه پوهېږم خو د دې ګاډي نه تا رنګ بولی دی او د دې تاوان به ماله پوره راکې. خان جی نظر خو ستاسو کار نه کوي او نه زه څه وسپنم چې ستا د ګاډي نه مې رنګ بولی دی تاسو بل څه شي له راچولی. تکبر مه کوئ خان جی ستا د دې ګاډو نه خو موږ ښه ګاډي په لاسو کې راړولي دي. په موږ باندې سترګې مه راوباسئ خان جی په موږ باندې سترګې مه راوباسئ. ښه ستا د خبرو په مطلب زه پوه شوم لکه ته زما د ګاډي تاوان ماله نه راکړې خو خیر ستا چل ماله راځي او دا تاوان خو تا ماله رانه کو. یاد ساته دا به تا ته ډېره ګرانه بروزي او ډېر افسوس به وکړې خو وخت به د باندې کېږي. دی خو ډېر بدتمیز و د ته دا تصویر به زه په فیسبوک نیوز پیج باندې ورکوم او د بدنامۍ هغه رنګ بول ورکوم چې دی به یاد ساتي او د ته به د ژوند ډېر ګران شي. دی به آینده دپاره بیا چېرته هم د چا سره بدتمیزي نه کوي. دغه ګاډي والا دې کس له تصویران ویستل او سوشل میډیا ته یې ورکړل او د بدنامۍ یو غلط رنګ یې ورله ورکو. راځئ مخې ته ګورو چې دغه غریب په ژوند څه اثر پرېوځي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. هلکه عمران وروره نور کارونه درنه پاتې شو اوس غلاګانو ته لاس ور واچو. ستا تصویر مې په فیسبوک باندې کتلی او تا خو لویه ډاکه وه الله. ستا پلار خو سم سړی دی دا تا کم کارونه شروع کړي دي دا کارونه مه کوه. زه ضروره زه به در باندې بدنام شم. وروره د بازار پورې ما ځان سره یوسه. وروره په قربان مې وړی که ته بدنام نه یې او غل نه یې. پریا خبره واوره. هو وایا پریا زه په تا پسې رالم او ته زما نه پاسې ولاړې. ماما تا پک د کېناستو څه ځای نه دی پرېښی په شرمونې دي وشرمولو په حجره کې په جومات کې په یونیورسټۍ کې هر څوک راله پیغور راکوي ستا د لاس موږ سترګې نشو چټولی. هر سړی وایي چې ماما دې غل دی ماما دې غلا کوي. दाजी सलाम वालेकुम. दाजी ته سهار وختي پټي ته راغلی لګیای او زه کور کې هسې ناست وم ما ته به دې ویلي دا کار به ما کړی و که نه جي. ستا کار ته زما ضرورت نشته دې جولۍ ته وګوره نور موږ مه شرموه دا سته شرم دې پوره و زموږ په خاندان کې دا کار چا نه و کړی زموږ خاندان ډېر په عزت وخت تېر کړلی او خدای خبر ته پکې څه شی پیدا شوی.
ته او دلته او زه او دلته زما ژوند دې تباه او برباد کو زما خاندان دې پیغور کو او ما ته دې پیغور هغه عامل په غاړه کړی دی چې زه چا سره سترګې نشم لګولی نن بس ستا سره هغه عمل کوم چې ټوله دنیا به یاد ساتي زما ورورې ډز ونه کړې خبره وکړه ډز ونه کړې خو نه شوې که نه نه جي زه بچ یم ستاسو ګاډی ګاډی به خپل کار کوي دا اوسپنې دي بیا به جوړې شي خو په تا باندې مې داړه ګډوډ شو زه خو یم که ټیک نه چې هسپتال ته دې بوز نه الله دې خوشحاله کړه زه بچ یم الله دې خوشحاله کړه زه به دې بوزم ګاډی کې څه مسله خو نشته الله دې خوشحاله کړي خفه نه شي چې ته خیر یې راته ونه کړې سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله کچری دا خبره اخلاقی طور پروغه شوه وي نو انجام به یې دا نه وو مونږ له پکار دی چې د خو اخلاقو مظاهره کوو او همیشه د صبر نه کار اخلو ولې چې انسان په شکل نه بلکې په خو اخلاقو خسته کیږي او صبر د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سنت طریقه ده مزید دې قسم ویډیوز کتو د پاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرائب کړئ او د گھنټې نشان هم دباو کړئ چې می غزل نیمګړې دې نیمګړې دې اور بل نیمګړې دې چې می غزل